له کندهار څخه لوی زیری د افغان نیوز قدرمنو لیدونکو پام وکړئ د نن ورځې تازه او د پرمختګ خبر ته له کندهاره بهر ته د وچې میوې په صادراتو کې زیاتوالی راغلی دی. کندهار کې د وچې میوې ټولنې مسؤلین وایي چې د تیر کال په پرتله سږ له دغه ولایت څخه له هیواده بهر د وچې میوې په صادراتو کې 10 سلنه زیاتوالی راغلی دی. د وچې میوې ټولنې مشر عبدالاحد ویلي چې د میوو ډیره برخه هند، پاکستان، قزاقستان، امارات، کاناډا، جرمني، امریکا، جاپان او انګلستان ته لیږدول شوي دي. د نوموړي په وینا هڅه کوي چې د صادراتو بهیر 15 نورو هیوادونو ته هم وغځوي. دغه صادرات د ځمکې له لارې یادو هیوادونو ته شوي دي. د کندهار د سوداګرۍ خونې مرستیال عبدالباقي بنیا بیا وایي چې د سوداګرۍ برخه کې د حکومت له لوري اسانتیاوې رامنځته شوي او همدا لامل ده چې ورځ تر بلې هیواد کې سوداګري پر غوړېدو ده. نوموړي زیاته کړه چې هند، پاکستان، قزاقستان ته د 14.5 میلیونه امریکایي ډالرو په ارزښت میوې صادرې شوي دي.